السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو څو هغه رازونه در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. نو ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې په دغه رازو باندې پوه سئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدلو مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ غواړو چې ستاسو لپاره هر روز د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډ کړو. نو ملګرو تر ټولو مخ په تاسو لاړ شئ خپل واتساپ اکاونټ ته. کله چې تاسو خپل واتساپ اکاونټ خلاص کړئ دلته ملګرو دغه درې نشانونه تاسو وینئ په دې باندې به کلیک سره وکړئ او د هغه رقم به تاسو سیټینګ ته راسئ. ملګرو کله چې تاسو د خپل موبایل سیټینګ ته رالاست بیا به د هغه رقم ملګرو ډیټا اینډ سټوریج ته به راسئ. ملګرو کله چې تاسو ډیټا اینډ سټوریج ته رالاست یوزیج ډیټا اینډ سټوریج یوزیج ملګرو زیاتره خلک دا پوښتنه کوي زموږ واتساپ چې ده یعنې ډېر ځای نیولی ده تقریبا 1 GB 2 GB 3 GB د هغه رقم 4 GB دونه ځای نیولی ده. دا واتساپ ولې دونه ځای نیسي او دا واتساپ څه مسله کوي؟ نو ملګرو د هغه مین مسله دا ده کله چې تاسو یو چاته یو شی ولیږئ یا هغه تاسو یو شی سینډ کړي هغه که تصویر وي که ویډیو وي که د هغه رقم نور بل پوسټ وي یا یو لینک وي کله چې هغه تاسو ته راشي دا تاسو ته در ولېږي یا تاسو بل چاته ولېږئ نو ملګرو هغه یو سټوریج ستاسو په موبایل کې سویږي نو هغه هلته ځای نیسي نو هغه ستاسو ځای څه کوي ضایع کوي یعنې ستاسو MB یعنې فالتو در ضایع کوي. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو راسئ دغه کومه طریقه چې ما در وښوله ډیټا اینډ سټوریج یوزیج ته به راسئ بیا به د هغه رقم تاسو ملګرو نیټورک سټوریج پیدا کړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو یوزیج څه ده 3 GB ده او د هغه رقم سینډ تاسو یعنې شان لیږلي دي ما 860 MB تقریبا لیږلې ده او د هغه رقم ریسیوډ څو نشان تا ریسیوډ کړي دي یعنې بل چا تا ته رالیږلي دي هغه 2.1 GB ده. نو ملګرو ګوره زیاتره زیات ځای نیولی ده تقریبا ټوټل یوزیج څه ده 3 GB ده یعنې زما واتساپ 3 GB ځای نیولی ده یعنې بیخي زیات یې نیولی ده. ملګرو د هغه رقم که چېرې تاسو وګورئ ګوره په کالینګ کې څه ده 600 کالینګ نیولی ده د هغه رقم میډیا څه ده 1.3 ده ګوګل ډرایو څه ده یعنې هر څونه ځای ساري میسجانو نیولي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. نو ملګرو اوس که چېرې تاسو غواړئ چې دا کلیر کړئ نو ملګرو ګوره دلته به تاسو راسئ دغه رقم ریسیټ سټیټیک به وایي کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا رقم به ریسیټ وایي. ملګرو تاسو به یې وارې ریسیټ نه وایي که چېرې هلته ستاسو لازمي ډیټا پرته وه یعنې لازمي شیان مې پراته وو بیا به تاسو نه ریسیټ کوئ هغه شیان تاسو کمپیوټر ته یا بل موبایل ته یا یو بل میموري کارت ته یا USB ته ځینې واړوئ نو بیا به د هغه رقم دغه تاسو ریسیټ کړئ نو ستاسو ځای به فارغه سي. نو ملګرو اوس په دې کې چې زما د کم لازمي شیان پراته دي نو زه دا نه ریسیټ کوم صرف او صرف کار یې غواړي هغه به تاسو چیز کړئ ریسیټ کړئ او د هغه رقم ملګرو که چېرې تاسو په بیک باندې ولاړ سئ سټوریج یوزیج ته راسئ ملګرو په سټوریج یوزیج کې بیا تاسو ته هغه شیان درښیي هغه نفران درښیي کم نفرانو چې تاسو ته شیان نړولي یعنې ملګرو اوس تاسو ملګري دي هر څونه شیان چې تاسو ته رالیږلي دي هغه ټوټل دلته تاسو ته هغه MB دی تاسو درښکار کوي چې له دې سړي سره تاسو 11 MB دغه کړې ده یعنې 11 MB ځای دغه کم چټ چې دغه نیولی ده یا تاسو لیږلي دي یا ده درته رالیږلي دي نو هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي. نو ملګرو دغه بیا به سټوریج یوزیج کې تاسو ته درښیي او دغه رقم ملګرو یو څو دا نور اپشنان دي when using موبایل ډیټا کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره کله چې د موبایل ډیټا خلاصي فوټوګان دې خپله ډاونلوډېږي اډیو دې خپله ډاونلوډېږي د هغه رقم ویډیو دې خپله ډاونلوډېږي او ډاکومنټس دې خپله ډاونلوډېږي. نو که چېرې تاسو نه غواړئ چې دا ډاونلوډ کړئ نو له دې څخه به ټیک مارک شانونه ختم کړي او د هغه رقم وین کنیکټډ وای فای اونلی په وای فای باندې تاسو کوم شیان ډاونلوډوئ او د هغه رقم ریمووینګ ډیټاز والا. نو ملګرو دغه یو څو مین اپشنانو باید چې هر یو په خپل موبایل کې دا وکړي او زیاتره خلکو پوښتنه هم دغه پوښتنه کړې وله. نو ملګرو که چېرې تاسو هم یو سوال لرئ یو پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه جواب ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.